ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک نه هم برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، د عمر رضی الله عنه زړه ولې تر کوچو نرم او تر کاڼي کلک و. علي، عثمان، طلحه، زبیر، سعد او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهم ټول راجمع سول چې عمر رضی الله عنه ته ووایي چې لږ دا ډیره سختي پرېږده، خو ټول ویرېدل چې څنګه ورته ووایي. چا جرأت نسو کولی، خو په دوی کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جرأتمند و او د عمر رضی الله عنه دوست هم و. هغه ته یې وویل ته ولاړ سه ورته ووایه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورغی، ورته یې وویله یا امیر المؤمنین، ای د مسلمانانو امیره، ستا رعب او ویری او سختی پر خلکو ډیر اثر کړی. بعضې خلک تا ته د کوم ضرورت په خاطر راسي او غواړي تا ته خپل ضرورت پیش کړي، خو ستا له ویرې تا ته اظهار نسی کولی او د هغوی ضرورت او مشکل حل نسی بیرته ولاړ سي. نو که ته دا ډیره سختي پرېږدې چې خلک وکولی سي تا ته خپل مشکلات ووایي او ته یې حل کړې. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل ستا دې په خدای جل جلاله قسم وي چې تا ته دغه خبره علي، عثمان، طلحه، زبیر او سعد نه ده کړې؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وویل چې هو، هغوی راته ویلي دي، خو زه همداسې اوس د هغوی څخه راغلم او هغوی هلته انتظار ناست دي، بل څوک له دې خبرې نه خبر نه دي. ته څنګه خبر سوې؟ عمر رضی الله عنه ورته څه ونه ویله، خو په ژړا سو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پوه سو چې دا د ده کرامت دی. بیا عمر رضی الله عنه ورته وویل قسم په الله جل جلاله چې زه دومره نرم سوم چې آخر د خدای تعالی څخه وبیرېدم چې دومره نرمي هم نه ده پکار. بیا سخت سومه، خو بیا هم د الله تعالی څخه وبیرېدم چې په دومره سختۍ باندې الله جل جلاله ناراضه نسی. بیا یې وفرمایل عبدالرحمن، قسم په الله جل جلاله زما زړه د دین په خاطر دومره نرم سو چې له کوچو نه هم زیات نرم سو، او بیا د دین په خاطر دومره سخت سو چې له کاڼي نه هم زیات سختو. نو ته ووایه چې زه څه وکړم؟ دا د دین کارونه همداسې دي چې د سختۍ ضرورت وي سختي پکار ده، او چې د نرمۍ ضرورت وي نرمي پکار ده. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په ژړا ورڅخه راووتی او لاسونه یې یو په بل سره وهل او ویل یې ای عمره، تا خو راتلونکي خلیفګان په مشکل کې واچول چې ته نه پوهیږې چې سختي وکړم که نرمي، نو بل به څوک وي چې تر تا زیات ښه تعامل وکړي. عمر رضی الله عنه به همیشه داسې فرمایل د دین د کار لپاره سختي ضروري ده، خو دومره هم نه چې له ځانه جابر جوړ کړي، او نرمي هم پکار ده، خو دومره هم نه چې بیا د حیثیت ختم سي. عمر رضی الله عنه به چې کله مسجد کې وعظ وکي او بیا به یې کور ته تشریف یووړ، نو خپل د کور خلکو ته به یې وفرمایل تاسو خو زما خبرې واورېدلې، قسم دی چې د کوم کار څخه مې خلک منع کړي او تاسو هغه وکړئ، نو تاسو ته به تر نورو خلکو دو چنده سزا درکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما د امت څخه د دین په باره کې تر ټولو سخت عمر رضی الله عنه دی. په پخوانیو آسماني کتابونو کې د عمر رضی الله عنه ذکر. قدرمنو اوریدونکو، امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه کور ته تشریف یووی که ګوري چې ام کلثوم بنت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه چې د ده بیبي ده په چیغو چیغو ژاړي. عمر رضی الله عنه ورخطا سو، ژر ورغی په غېږ کې یې ونیوله او ورته یې وویله ولې څه پیښه سوې ده، کوم مصیبت راغلی؟ هله ژر سه وایه. هغې مبارکې په ژړا کې ورته وویله دغه یهودي راته د غم خبره کړې ده، هغه کعب الاحبار د یهودو عالم. عمر رضی الله عنه ورته وویله ژر وایه هغه څه ویلي؟ ام کلثوم رضی الله عنها وویل هغه وایي چې ستا خاوند امیر المؤمنین د دوژخ پر غاړه ولاړ دی او دا خبره زموږ په کتاب کې لیکلې ده. عمر رضی الله عنه ورته وویله ماشاء الله،
نو ته دې خبرې ته دومره په چغو ژاړې؟ خو زما ګمان دی چې زه الله جل جلاله نیکبخته پیدا کړی یم. بیا یې د کعب الاحبار د راوستلو امر وکړ. کعب الاحبار چې کله راوستل سو او د عمر رضی الله عنه د بیري او د وحشت ډکه څېره یې ولیدله، وارخطا سو او ویې ویله یا امیر المؤمنین، چالاکي او بیړه به نه راباندې کوي. ته اول زما خبره واوره، زما دې په الله جل جلاله قسم وي ته به د همدې میاشتې په اخر کې په جنت کې یې. عمر رضی الله عنه ورته مسکی سو او ورته ویې ویله ماشاء الله، لکه ته چې د جنت ټیکهدار یې. لږ مخکې دې ویلي وه چې زه د دوژخ پر غاړه ولاړ یم، او اوس وایې د دې ذوالحجې په آخر کې به ته په جنت کې یې. دا لا څنګه حکمونه دي چې ته یې کوې؟ کعب الاحبار ورته وویل هو، زموږ په کتاب کې ستا د ټول عمر علایم لیکل سوي دي، او په هغه کې لیکل سوي دي چې ته کله خلیفه سې نو د مسلمانانو فتح به دومره زیاتې سي چې د دنیا شرق، غرب، شمال او جنوب ته به ورسیږي. او ستا مثال داسې دی لکه ته چې د دوژخ پر غاړه ولاړ یې او په دواړو لاسو خلک د دوژخ څخه منع کوي. خلک به په ډیر تعداد کې دوژخ ته روان وي، چې تا وویني بیرته به واپس کیږي، یعنی په خپله خوښه به مسلمانیږي. او کوم چې د دوژخ غاړې ته در رسیږي ته به یې په زور او قوت منع کوي. نو ما داسې نه دي ویلي چې ته دوژخي یې، داسې مې ویلي دي چې ته د دوژخ پر غاړه ولاړ یې. بله خبره ستا د جنت ته د تللو پکښې د همدې ذوالحجې آخر لیکلي، خو چې ته وفات سې بیا به خلک تر قیامته پورې چې کافران وي دوژخ ته روان وي. بیا عمر رضی الله عنه رښتیا هم په هغه میاشت کې وفات سو، چې تفصیل یې بیا وروسته را روان دی انشاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، یوه شپه عمر رضی الله عنه د شپې په آخره حصه کې د خپل عادت مطابق گشت کاوه چې د یو کور څخه د یو مور او لور اوازونه راغلل. مور ورته وایي لورې نن غواښې دې لږ وکړي، اوبه ورګډې کړه چې زیاتې سي چې خرڅ یې کړو. لور ورته وویل مورې دا کار امیر المؤمنین رضی الله عنه منع کړی نه دی؟ مور ورته وویله نو امیر المؤمنین ته څه معلومیږي چې تا اوبه ورګډې کړي؟ لور ورته وویله نو که امیر المؤمنین موږ نه ویني نو خدای جل جلاله خو مو ویني، زه دا کار نسم کولی. نو امیر المؤمنین چې د هغې تقوا ولیدله ډیر خوشحاله سو. په یوه روایت کې راغلی دی چې بیا یې خپل زوی ته همدغه نجلۍ په نکاح کړه. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک نهمه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.